ای زما خوږه وطن خامخا دې جوړوم د واده پوره کوم د هودخیلو برېښنا پایو تولید فابریکه 50 کلنه شوه. د واده پوره کوم ښه ډاډمن اوسه وطنه دا مې تا سره پیمان سیال کوم دې د جهان. د افغانستان برېښنا شرکت ساختماني چارو ریاست اړوند د هودخیلو برېښنا پایو تولید فابریکې بنسټ ایښودنې چارې له نن څخه 15 لسیزې وړاندې په 1950 لمریز کال کې پیل شوې او 1953 لمریز کال کې تولیدات پیل کړل. د فابریکې د پایو تولیدات د ګاونډیو او سیمې هیوادونو په کچه و چې که اړتیا یې رامنځته شوې وای نو په نړیوال معیار تولیدونکي پایې ګاونډیو هیوادونو ته صادرېدلی شوې. خو دا ټول څه د نویمو لسیزو کورنیو جګړو له داسې بشپړې نابودۍ سره مخ کړل چې د فابریکې تجهیزات بشپړ ویجاړ او کباړ شول. خو دا چې هیواد کې د برېښنا شبکې پراختیا چارې په چټکۍ پر مخ روانې وي او د بیلابیلو کچو پایو ته اړتیا وه نو 6 کاله وړاندې دا فابریکه د افغانستان برېښنا شرکت له لوري بیا فعاله او په کمو امکاناتو یې یوازې د 6 اصله پایو ورځنی تولید پیل کړو. هغه مهال پلازمینه کابل کې د بهرنیو تولیدي کمپنیو له لوري د یوې 15 متره کش پایې بیه تر 100,000 افغانیو زیاته وه. د نورو عادي بیلابیلو پایو بیې هم په بېساري ډول لوړې وي. خو کابو 3 کاله وړاندې په دې تړاو د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ د برېښنا پایو تولید له اړخه پر ځان د بسیاینې په موخه یو کارنده ګام واخیست. د دې فابریکې ماشینري عصري کړه، کارکوونکي زیات کړل او وړ مسلکي کارکوونکي چې په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت وو په دندو وګمارل. د افغانستان برېښنا شرکت ساختماني چارو ریاست رهبرۍ په وینا چې اوس یې د ورځې او شپې کاري برخې رامنځته کړي او پر رسمي کارکوونکو سربیره قراردادي کارکوونکي هم پر دندو ګمارلي چې له دې سره د ورځنیو تولیداتو کچه 10 اصله پایو ته لوړه شوې ده. د ساختماني امور برق ریاست اوس مهال په هیواد کې 4 فعاله د برقي تجهیزاتو د تولید فابریکې لري. د پلي خمري د کنګرټي پایو جوړولو فابریکه او د وتخیلو د کنګرټي پایو جوړولو فابریکه او د هرات د کنګرټي یا سیمټي پایو جوړولو فابریکه. د پلي خمري پای سازي کې په اوسط ډول د ورځې 28 پای تولید لرو او د وتخیلو پای سازي کې په اوسط ډول د ورځې 10 پای تولید لرو او د هرات پای سازي کې چې اوس مهال ماشینري ستاندرد نه ده، په ابتدایي شکل باندې ده، تقریبا په کال کې د 0 پایو د تولید ظرفیت لري. د هودخیلو برېښنا پایو تولید فابریکې کې په نړیوالو معیارونو برابر 9 ډوله پایې تولیدېږي چې 1 ډول 9 او 10 متره، 2 ډوله 12 متره او 3 ډوله 15 متره پایې دي. پای مختلف نوع پای تولیدو، تقریبا 8 نوع موږ پای تولیدو، 9 متره دي، 10 متره، 12 متره او 15 متره پای چې په دې کې خپل هر نوع بل ډولونه لري. 9 متره او 10 متره او 12 متره عادي او کش پای ورته وایي، ټي پي او اس پي پای دي چې تاسو 8 نوع پورې پای تولیدو. په الحال په 2-3 کالو کې ډېر تغیرات پکې راغلي، ظرفیت لوړ شوی دی او همدارنګه کارندارو د پایو کیفیت او کمیت ته ډېره توجه شوې ده. د دې فابریکې په 2 کاري برخو کې ټول ټال 8 کارکوونکي په کار بوخت دي او دوی ته د بشپړې اسانتیا لپاره د دې فابریکې ډېرې ماشینري په ریموټي سیستم تنظیم شوي چې په لږ لګښت زیات تولید ترلاسه کیږي. پر دې سربیره د 5 میلیون افغانیو په لګښت عصري کرین هم بیا فعال شوی او د فابریکې ټولې ویجاړې برخې بیا ځلې رغول او نوي شوي دي. دا پایساجي کله نصب شوی و، همداسې وایرلیس نه و، د کار نه ټول د لاین په مرسته باندې و. بیا موږ په دې باندې کار وکړو، د وایرلیس کول دا څو ګټې لري. یو خو بشري قوه پکې کمه استفاده کیږي، بل په څنګ کې یا کوم کرین چې چېرته کار کوي کولی شي همغلته کرین کار ریموټ ورسره وي، د نږدې ځای نه ساه وګوري. سیفټي لحاظ هم د ګټې ډېرې دي. مخکې رسې و چې لاین به کرین کار به مو لاین سره دیوال سره څنګ ته تلو، ساه کار نه به لرې و. نو دغه اوس تقریبا هغه د 3-4 ماشینري موږ همداسې وایرلیس کړي دي چې وایرلیس ریموټ په مرسته باندې کار کوي او په څنګ کې ماشین بخار خو هم دلته نوی ده او هغه په موږ سیستم باندې فعاله دی، اتومات سیستم کار کوي. دلته د برېښنا پایو تولید بهیر د اوسپنیزو سیخونو له تنظیم یا اوډون څخه پیلېږي.
وروسته قالبونو ته ځي ترڅو کانکریټ اچونه پکې ترسره شي. دویم پړاو کې د عصري ماشینرۍ پر مټ کانکریټي مواد تنظیم شوي قالبونو لپاره چمتو کیږي او په دریم پړاو کې هم چمتو شوي مواد قالبونو کې ځای پر ځای کیږي او د ماشین دوران برخې ته لیږدول کیږي. د دوران برخه کې په قالبونو کې تړلې پایې د ټاکلي وخت لپاره دوران بشپړوي ترڅو مواد منظم او د هر ډول خالیګاو مخنیوي وشي او پایلنې برخې د بشپړتیا دي چې د بخار ورکول دي ترڅو بشپړ استحکامیت ترلاسه کړي او له دې وروسته له قالبونو څخه بشپړې شوې پایې را ایستل او د زیرمه کولو ساحې ته د ماشینرۍ په واسطه لیږدول کیږي. ما پایر وقتی که پر میکنیم وقت سر دوران میگذاریم وظیفه دوران همیست که پایر پرس بکنه و پایر سراغ بکنه بالاخره در مکسر از مکسر بالاخره در سیلو از سیلو بالاخره پرکارای ما در سر ساحه پایر پر کردن قبل از او سیمتویر هم شما گرفتین بعد از او میاد دوران از دوران بالاخره میاد بخار این پروسیجر همین مکمل تک میشه و بخار آخرین مرحله است. د پایو تولید فابریکې لپاره د عصري ماشینونو فعالول او کارکونکو له لوري د خوندیتوب تجهیزاتو کارول د کار پر مهال د زیانمنېدو خطر مخنیوي کړی او کارکونکي فابریکې کې د کار کولو له لارې هیواد ته له خدمت څخه خوښ دي. در خطرات ما مواد امنی داریم از نگاه بوت امنی کلاه امنی دستکش داریم هر چیز الحمدلله داریم مهیا کرده برای ما بیا خطر ان شاء الله قدر پیش نمیاد برای ما. د هودخیلو برېښنا پایو تولید فابریکې یو مسلکي کارکونکی عبدالوهاب چې د بغلان ولایت اوسیدونکی دی 2 لسیزې د برېښنا پایو تولید برخه کې کار کړی او له 4 کلونو راهیسې د فابریکې کې په توظیفي ډول ګمارل شوی دی. وایي چې د برېښنا پایو تولید لپاره یې د هیوادنۍ مینې له مخې هڅې لا زیاتې ګړندۍ کړي څو له برېښنا بې برخه هیوادوال چې لرې پرتو سیمو کې اوسي د برېښنا له نعمت څخه برخمن شي. تقریبا د 3 کاله کې دلته راغلی مدخلو فابریکې ته او کوشش کوم چې څوره توانایي چې زه لرم او څوره اعتماد چې ما باندې شوی ده کوشش کوم چې دغه نه زیاتره کار وکړم. هغه خلک چې زموږ د وطن خلک ډېر ځورېدلي دي جنګ ډېر تېر شوی ده هغه کلي باندې چې مال ته برق نه راغلی کوشش کوم چې دوی ته پایې تولید کړی سو په ښه کیفیت سره په ډېره لوړه سطح باندې او دا به ماته یو غټ لوی افتخار دی چې دوی ته پایې تولید کوم. د افغانستان برېښنا شرکت ساختماني چارو ریاست رهبري په وینا چې د هودخیلو برېښنا پایو د تولیدي فابریکې کې د بیلابیلو کچو پایې په نړیوالو معیارونو تولیدیږي او دوی له هر اړخه د کیفیت تضمین کوي. د فابریکې کې تولید شوی پایې د هیواد ختیځ سویل او سویل لویدیځ ولایتونو ته لیږدول کیږي چې د شبکو پراختیا او اصلاح برخو کې کارول کیږي. د روان 1403 لمریز کال لومړیو 5 میاشتو تولیداتو ته په پام سره د هودخیلو برېښنا پایو تولید فابریکې کې تولید شوی پایې د آزاد بازار په پرتله 2 تر 3 برابره ارزانه وي چې تر 1 میلیون افغانیو د زیاتو عوایدو سپما کېدو لامل شو. د افغانستان برېښنا شرکت رهبري په پام کې لري چې پر هودخیلو پلیخمري او د هرات برېښنا پایو تولید فابریکو سربیره کندهار کې هم د برېښنا معیاري پایو تولید فابریکه جوړه او د زون اړوند ولایتونو اړتیاوې د برېښنا پایو برخه کې پوره کړي.